د ملي لوبډلې مشر روزونکی اخر هم کابل ته راغی. دا چې په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان د بریاو په اړه څه ویلي ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر افغانستان ته راغلی دی چې په کابل کې تود هرکلی شوی دی. نوموړی چې د 2019 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان کرکټ ملي مشر ټاکل شوی دی، په هند کې د ویسټ انډیز پر وړاندې لوبو کې د ملي لوبډلې سره و. همداراز په متحده عربي اماراتو کې د افغان لوبډلې د 10 ورځني تمریناتي کمپ کې هم موجود و چې د یا تمریناتي کمپ له ختمېدو وروسته د ملي لوبډلې سره یوځای ګران هیواد افغانستان او پایتخت کابل ته راورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو برخې په وینا د ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر نن کابل ته راغی او د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو کارکوونکو له لوري ترې ګرم هرکلی وشو. دوی زیاتوي چې کلوزنر په متحده عربي اماراتو کې له افغان لوبډلې سره په روزنیز کمپ بوخت و چې د یاد کمپ له پای ته رسېدو سره نن افغانستان ته هم راغی. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې نوموړی افغانستان ته راغلی، خو په دې اړه د کرکټ بورډ له لوري څه نه دي ویل شوي چې هغه به په افغانستان کې څومره وخت تېروي. لانس کلوزنر چې د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی مخکښ الراونډر او روزونکی پاتې شوی دی، د 1999 کال نړیوال جام کې د سویلي افریقا لوبډلې نیمه پای لوبې ته هم لار پیدا کړه چې په دې لوبه کې د لانس کلوزنر هم سترلاس و، ځکه نوموړي په اتو لوبو کې 12 وکټې ترلاسه کړي وي او 250 منډې وکړي چې 2 نیمه سریزې هم پکې شاملې وي، چې له هغه وروسته نوموړی د توپ اچونې ترڅنګ په توپوهنه کې هم ځان ثابت کړ. 48 کلن لانس کلوزنر 49 کیس او 101 ورځنیو لوبو کې د سویلي افریقا لوبډلې استازولي کړې ده چې د 22.19 په اوسط سره یې په 30 لوبو کې د 9.15 په اوسط یې ورځنیو لوبو کې 192 وکټې اخیستې دي. همداراز په یوه 30 لوبه کې د 119 منډو په بدل کې 8 او یو ورځنۍ لوبه کې د 49 منډو په بدل کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. د توپوهنې په برخه کې نوموړي په 30 لوبو کې د 2.8 په اوسط 19.6 اور په یو ورځنۍ لوبو کې د 1.10 په اوسط سره 3500 منډې ترلاسه کړي دي چې 25 او 6 سلیزې هم وهلي دي. نو ډیره مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او د همدغسې مطالبو لپاره زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.